بسم الله الرحمن الرحیم. راځه خپل درس ته. نن درسونه چې پاتې وو هغه به برخه ووایو. بل موږ تاسې چې هر وخت درس شروع کوو بیا یې درس په اول به یو پلان جوړ کړو که نه. هغه پلانونه به په اخر کې کتلو چې هغه کوم تطبیق کړي که نه تطبیق کړي. اول هم له دې شروع وکړه که نه، له دې ځایم شروع وکړه، بیا راغلو دغه برخې ته، بیا راغلو دغه برخې ته. دا چې ختم شو بیا بل دلته بل پلان جوړ کړو پاور پوینټ کې. دا موږ بل پاور پوینټ به شروع کړو، آفیس معرفي به کړو، پاور پوینټ فایل هوم انزرټ ډیزاین. دا برخې انشاءالله سبا ختمېږي دا ټولې. ون نوټ ده، خیر ون نوټ ډېر مهمه کتاب پروګرام نه ده، ځکه چې په دې کې دا چې د کتابچې غوندې ده، تاسو نوې صفحې جوړوئ، نقاشي کوئ، رسامي کوئ، دا ټول ون نوټ کې کېږي. خو خیر دا به پرېږدو ځکه چې له دې څخه ورته ډېر مهمه ده. د هفتې شنبې له یکشنبې ته به له خیر سره ورد شروع کړو انشاءالله. وعلیکم السلام. بل امتحان هم داسې شکل ته واړوئ. امتحان داسې ده چې سر له ننه تاسو عملګي ته ونیسئ. یو پرزنټیشن به جوړوئ، صحیح ده، پاور پوینټ کې سلایډونه به له لسو څخه ډېر وي، صحیح ده. په یو سلایډ له یو څخه زیات سلایډ به ساده سلایډونه وي، تنها خط به پکې وي، صحیح ده. خط به پکې وي، مثلا یو شی به پکې وي، نوشته به وي. یو له یو څخه ډېر دا سلایډونه به وي چې په هغه کې به سمارټ آرټ وي، سمارټ آرټ ورته ویل وي. یو له ډېر دا سلایډونه وي چې په هغه کې چارټ وي، یو چارټ پکې وي. یو له څو سلایډونه وي چې شکلونه پکې وي، عکس پکې، ویډیو وي پکې، صحیح ده. یو بل سلایډ وي، په بل کې ټیبل وي، په بل کې سمبول او ریاضي او فورمول وي، په بل کې لینکونه وي، هغه لینک هم چې یو بل سلایډ چې کامنټ وي پکې. په دغو سلایډو کې انیمیشن او ټرانزیشن هم باید شي، صحیح ده. انیمیشن هم ویل او ټرانزیشن هم که چې پاتې وي هغه هم وایو. هر څوک به یې راوړي خپل ډول به تشریح کوي چې مثلا دا یو ساده خط ده، دا مثلا یو سمارټ چارټ ده، دا مې داسې جوړ کړی ده. هر څوک به خپل ډول جوړوي، راځي به تشریح کوي، هغه امتحان دی. صحیح ده. داسې ټول پاور پوینټ همدومره ده. تاسو چې په دغو شیانو پوه شئ نو پاور پوینټ هم ښه زده کوئ. صحیح. ښه اوس به موږ ته ناست خپل درس پاور پوینټ. دلته به دا دلته به راسه. دا په اول لیکچر به خلاص کړو. که تر کوم ځای مو ویلی و ټرانزیشن هم ختم کړی یم نظر نه ده ویلی، نام نظر خو مو ویلی و، ډیزاین هم ویلی و که نه. او انزرټ ختمه شوه، ډیزاین هم ختمه شوې وه، ځکه په دې کې ما ته ویلي و که نه چې دلته تیار دلته تیم وایي که نه. تیار تیمونه دي، هر کوم تیم چې خوښ سي وګورئ څومره ښایسته تیمونه دي. دا جوړ کړئ، بیا چا چې پرزنټیشن ورکوي وګورئ څومره ښایسته پرزنټیشن. استاد دا زموږ په کمپیوټر کې د هغه نسته سمري، د زوم سمري د زرنانس کې راغلي نه. دغه مشکل ده. خیر هغه ډېر عادي خبرې دي، خو هدف باندې پوه سوي دي. صحیح ده. ډیزاین ښه سلایډ نمبر و که نه چې مثلا سایز یو چې څومره کوچني راسي غټ راسي هغه ده. مثلا دا فارمټ و، په دې کې مثلا رنګ ورکول کېږي، صحیح ده. دا هم کار کړی و. نن به راسو له خیر سره ټرانزیشن ته. که ټرانزیشن د دې لپاره ده چې دا سلایډ څرنګه ځان راټول کړي. مثلا له یو سلایډ بل سلایډ ته ځو، اوس وګورئ دا به سلایډ شو کړو. اوس بل سلایډ چې راځي همداسې مستقیم راځي که نه، هېڅ شی هېڅ تاثیر هم نه کېږي، صحیح ده. د دې لپاره باید که تاسو یو ټرانزیشن غواړئ بیا دلته راسئ ټرانزیشن ته، هر ټرانزیشن هم چې خوښ کېږي هماغه ورته انتخاب کړئ. وګورئ زه به دلته دغه زه استفاده کوم ډېر ښه. وګورئ داسې راته یو څه شی چې راټول کړي، دلته څه کېږي، دلته افیکټ انتخابېږي څرنګه راټول شي، داسې راټول شي که داسې راټول شي. زه مثلا ورته وایم داسې راټول شي. دا د هر سلایډ سره فرق کوي. مثال هر انیمیشن ټرانزیشن چې کوئ د هغه سره دا دلته جلا جلا خبرې راځي. زه به اوس دا سلایډ شي کوم فرام بیګین، اوس وګورئ داسې راټول شي که نه، خو دا بل بیا نه کېږي. که غواړئ چې ټول هم داسې شي د ټرانزیشن، بیا دلته لیکلي اپلای ټو هم،
اپلای ټوالر باندې تطبیق کوي بیا به راسي سلایډ شو ته دلته اوس وګورئ ټول سلایډونه به همداسې کېږي زه به له اوله راسم ساده وي نه ساده به باندې تطبیق کړو که انیمیشن هم باید تطبیق کړی که موږ تاسو ترانزیشن تطبیق نه کړو باندې مثلا زه دا انتخاب کړم صحیح ده اوس به اپلای ټوالر دا اوس چارک متضد دا لکه همداسې که مثال یو دانې ته مثال بل رقم انیمیشن کوئ ترانزیشن دلته کلیک وکړئ ترانزیشن اوس مثال دغسې مخه کېږي صحیح ده یا دغسې مخه کېږي داسې دلته وخت هم ډېرولی شئ دا یې وخت وخت یې ښه ډېر کوي اوس مثال 5 ثانیې بیا وګورئ داسې که غواړئ چې په ټولو تطبیق شي اپلای ټو آل وکړئ که غواړئ چې یو اواز هم سره وي دلته اوازونه رقم اوازونه دي مثلا زه به دغه بام انتخاب کړم اوس به همدغه ځای کې یو سلایډ شو وکړم اوس یو اواز یې وکړه که نه ډېر نور اوازونه هم دي هر کوم اواز چېرته انتخابوئ صحیح شو دا برخه دلته اواز ورکول کېږي دلته وخت ورکول کېږي دلته ټول تطبیق کېږي دلته لیکلي اډوانس سلایډ ډیوریشن یې شي دا ترانزیشن څومره وخت ونیسي که نه دا اوس داسې چې سیټ شو که نه دا اوس ښه ډېر کړته بیا دا ډیوریشن همدغه او هماغه وخت معنی اوس وګوره پریویو اوس وګوره وخت یې ډېر شو که نه صحیح ده که اډوانس سلایډ دې ته وایي چې بل سلایډ څرنګه راسي تاسو دلته لیکلي ماوس کلیک تر څو چې زه کلیک ونه کړم بل سلایډ بیخي نه راځي اوس دلته وګورئ دا همداسې پاتې کېږي دا اوس ځي خو بل نه راځي تر څو چې زه دلته په کیبورډ کلیک هېڅ ونه کړم تر هغو پورې بل نه راځي دا به څرنګه کوئ بیا دلته به راسئ ترانزیشن ته دلته لیکلي آفټر وایي بعد له څومره وخته دلته وخت ورکوئ بیا بعد هغسې هغه وخت پوره شي خپله اتومات راځي زه مثلا څومره وخت ورکوم 2 ثانیې اوس اپلای ټو آل وایي چې ټول تطبیق شي اوس به راسه دلته دا اوس وګورئ 2 ثانیې چې تاسو پکې ناست وئ نو خپله بدلېږي دا راغی اوس 2 ثانیې چې تېرې شي بیا بل راځي همداسې ټول په طبیعت باندې ځي بس کلیک شي هلته بیا ضرورت نه اوس چې 2 ثانیې په ده تېرې شي بیا هم بل راځي بل هم راځي او که غواړو استاد دا وخت یې مې همدغه باندې کلیک مثلا دغه غواړم هغه کلیک خو دې کېږي دلته کلیک دې هم کار کوي مثلا دا درومې شو داخلي د هغه لپاره بیا ته هغه کې دلته یو بله برخه ده ویو کې دلته وایي سلایډ سورټر که نه ده په دې سلایډونو ترتیب کېږي دلته ته کولی شي هغه سلایډ چې ته پوهېږې چې ډېر وخت نیسي د هغه وخت ور ډېر کړي مثلا دا ډېر وخت نیسي صحیح ده بیا بېرته راسه ترانزیشن ته د ده وخت ور ډېر کړه اوس وګوره تنها د ده وخت ډېرېږي د دا نور وخت هماغه 2 ثانیې مثلا ده باندې کلیک وکړه اوس چې وخت ډېروي تنها د ده باندې ډېرېږي وګوره د دا نور اوس هم 2 دلته وګوره دلته 2 لیکلي خو د ده ول 7 ده د ده ول 7 څومره وخت چې ورکولی شي هماغومره پوهېږي چې دا هغومره وخت ډېر نیسي بیا دا وخت ښه اوس به بېرته سلایډ سورټر کې به داسې کولی شي چې دا بدل هم کړي مثلا دا دلته راولئ نور بېرته به ویو ته راسو نارمل ښه ترانزیشن ښه پوه شوئ دلته رقم ترانزیشنونه دي تاسې وګورئ چې مثلا دا کاغذ غوندې دغه پردو والا هم دا هم لږ جالبه ده وګورئ لکه پردې چې ټولوي که نه دا وګورئ ښه انیمیشن چې ده د څه لپاره نه ده دا به لږ لاندې راولئ چې دغه مې انتخاب انیمیشن څه لپاره ده انیمیشن د خط لپاره ده د شکلو لپاره ده چې دا شکلونه سلایډ ته څرنګه راسي اوس مثلا دا خط څرنګه دلته راسي موږ خو صفحه کار کړه صفحه مثلا حالتونه یو همغه حالت باندې راسي خط څرنګه راسي دا خط ده صحیح ده دلته کلیک وکړئ خط داسې راسي ښه ده داسې راسي ښه ده دا هم وخت لري هر شی لري دا هم لکه دغه غوندې داسې راسي ښه ده وګورئ دغسې خط چې راځي دلته وګورئ وخت لري دا هم هغه د شیپو لپاره دا د عکسو د خطونو هغه مکمل سلایډ لپاره دا تنها د خط لپاره د شکلو شان لپاره اوس وګوره وخت مې لږ ډېر کړو اوس به راسو دغه اخر کې پریویو چې لیکلي په دې چې کلیک وکړئ تاسو یو نمونه ښکارېږي ښه اوس دا څرنګه ده دا هم چې د په کلیک باندې راځي خپله نه راځي اوس وګورئ دا سلایډ راغی
خط تر څو چې زه کلیک ونه کړم خط همداسې پاتې وي. زه چې کلیک وکړم بیا خط دغسې کېږي. که غواړئ چې دا اتومات شي بیا دلته بیا راسئ انیمیشن ته، دلته آن کلیک ورڅخه لرې کړئ څه شی به انتخاب کړو افټر پریویس، یعنې یو څه شی مخکې له داسې تېر شو دغه راته شروع کړو. اوس وګوره درجه یې 0 شوه، یعنې اول به دا شروع کړي. دا به اوس اوکې کړو. اوس چې دا سلایډ راسي هغه به خپله شروع کړي. دا وګوره دغسې خپله دا انیمیشن دی. یو سلایډ نور په ښایسته کېږي. اوس دلته راسو د خط ته به یې بل انیمیشن ورکړو. صحیح ده؟ دلته به راسو دلته مثلا فلای انیمیشن ورکړو داسې. کله چې سلایډ پر راسو بیا دغسې دی حالت کې دی راسي. دلته دا هم رقم حالتونه لري. که ډېر دلته که ډېر رقمونه وي تاسو بیا وګورئ خپله بیا اوس مثال دغسې وګورئ داسې دغسې. زه بیا دا نه دلته څه شی انتخاب کړم مثلا داسې. دې وخت هم د لایق خاطره ډېر داسې بل رقم هغه کېږي. ډیوریشن به لږ ډېر کړو. اوس به یې پریویو کړو. دا خو دغه وخت به ډېر کړو. دغه وخت به ډېر دا اوس صحیح ده. پریویو که اول هغه راځي که دا په کلیک باندې ده دا له کلیکه به وباسو افټر پریویس، یعنې چې دا ختم شو بیا دغه پریویو. اوس وګورئ دا بل همداسې زر راغی. دلته افیکټ ورکولی شئ څرنګه راسي. نور انیمیشنونه هم دلته شته. هر رقم انیمیشن چې غواړئ لکه دلته چې و دلته هم شته. انیمیشن پن دلته انیمیشنونه راولي. داسې انیمیشن رن کړئ دغه درته ښکاروي چې دا وګوره داسې شروع ده. او چې هر کوم انیمیشن راولي دغه وخت ورته ښایي لکه ویډیو چې تېرېږي. دا ټریګر مې تاسو نه درته لپاره وي. انګلیسي معنا پوهېږئ ټریګر څه وایي؟ ټریګر چې د ماشې ته وایي که نه ته فنکشن ماشې دا چې دا یو څه شی ماشه کوئ تاسې. دا انیمیشن اوس خپل اتومات راځي که نه. دا به موږ تاسې یو بل شي پورې وتړئ. دا به یې دغه شکل پورې وتړو. صحیح ده؟ دلته کلیک وکړئ. اوس راسئ ټریګر ته. وایي په څه باندې کلیک کوئ؟ پکچر 5 باندې. صحیح ده؟ کله چې ما پکچر باندې کلیک وکړو ته د انیمیشن نه ته شروع کړه. اوس د انیمیشن څرنګه دلته یو سی علامه پیدا شوه. تر څو چې په دې عکس کلیک ونه کړې د انیمیشن کار نه کوي. اوس به راسئ دلته سلایډ شي ته. دا اوس هغه خبره ولاړه ورڅخه ځکه چې اتومات نه کېږي ځکه اوس به همداسې ولاړې. تر څو چې په دغه عکس کلیک ونه کړو تر هغو پورې هغه انیمیشن نه پوره کېږي. دا چې په دې کلیک وکړې هغه انیمیشن شي. دا ټریګر صحیح شو. ټریګر باندې کړو انیمیشن. بیا به راسو انیمیشن ته. انیمیشن پینټر به څه شی کوي دا لکه یاد کې شته دلته پینټر چې دا هماغسې کار کوي. یو انیمیشن راخلي په بل انیمیشن باندې اچوي. مثلا دا انیمیشن مشخصات راخلي په دغه انیمیشن باندې اچوي. اوس هغه هر رقم خاصیت چې غلل هغه دلته موږ دا هم خالص داسې مخ ته راځي. دا هم د مخ خپل خاصیت هم داسې قد وصل به یو حرکت لري. یو به هغه کلیک کوي بیا په دې کلیک. نه دلته خو حرکتونه هر کوم چې ته انتخاب کړې هماغه انتخابېږي. لکه پیسټ کاپي چې دا وګوره داسې هر رقم تاسو له دې چې انتخابوئ هماغسې بیا باندې کېږي. نو دلته هماغه کلیک و دا شان دي. دلته یې وخت د څومره وخت ونیسي. دا ډیلی چې دا د شروع وخت ده چې ښه تیز شروع شي که لږ ناوخته. اوس چې 0 ښه زر شروع کېږي. که دا ورباندې ډېر کوي که تاسو کلیک وکړئ هر شي چې وکړي دا به هماغومره ماتلی تر څو ښه دا اوردرې ده. اوردرې دې ته وایي چې اول کومه رن شي اول دغه کار خپل شروع کړي. که دا اوس مثال موف ارلیر اول مثال دا صحیح اول دا ده بیا دا دلته وګورئ چې ماره مو سره لیکي یو بیا دوه. بیا که دا مثال پورته بیا لیټر بیا به اول دغه کېږي. که ښه ډېر انیمیشن نه وي بیا له دې چې دا کته پورته کار صحیح شو. دا انیمیشن ټرانزیکشن خو اسانه ده. اوس به راسو دا بل برخې ته سلایډ شو. په دې باندې به څه شی وسي؟ اول سلایډونه شروع کېږي فول سکرین. یو چا ته چې څوک څه شی تشریح کوي په داسې حالت کې نه تشریح کوي لکه داسې تاسو به هغه ته فول سکرین حالت راولي. دغسې ښه ډیزاین ټول شیان پکې عملیږي بیا بل به فول سکرین
دا څرنګه دا له اوله شروع کوي که زه دلته اوس دریم سلایډ کې یم که نه خو چې په ده کلیک وکړم دا ځي بېرته مغه او دا څرنګه ده د کرنټ دا له عادي چې هماغه ځای شروع کوي اوس زه دلته یم صحیح ده په دې چې کلیک وکړي له همدغه ځای شروع کېږي نور ته کوي پریزنټ آنلاین دلته تاسو کولی شئ چې آنلاین پریزنټیشن ورکړئ دا ځي دلته یو لینک راځي مثلا انټرنیټ سره کنیکټ کېږي هغه لینک راواخلي بل چا ته یې ولګي په وټساپ کې یا فیسبوک کې هغه کسان چې هلته لینک باندې کلیک وکړي د تا خبرې ټول شي نه وي اوري کسټم سلایډ کې زه اوس پریزنټیشن لرم صحیح ده دا پریزنټیشن کې دومره ډېر زیات سلایډونه دي 15 سلایډ دي په کسټم کې تاسو خپل انتخابوئ څو دانې غواړئ مثلا دلته راسئ نیو نوم یې ورکړئ دا به ډیلیټ څه شی نوم ورکړو کلاس که اوس ما ټول سلایډونه نه دي پکار یا مې دا پکار دی یا مې دا پکار ده یا مې دا یا مې دا هټ له دې څخه کسټم پریزنټیشن جوړېږي دا اوس شو که اوس نور نه لري ته نام دغه راځي اما درې څلور دانې وو که نه هماغه یو دا و یو بل و دا و یو دانه بل و دا دلته خلاص دلته کسټم پریزنټیشن وایي په دې کې تاسو خپل په خوښه هر څومره جوړوئ هماغه انتخابوئ اوس یو دانه لرو د کلاس په نامه ده کولی شئ چې دلته نور دلته جوړ نیو دلته به هر څومره چې انتخاب کلاس کې هم د کوم چې انتخاب شوي دا به راځي او همدغه راځي هغه چې هر وخت ته هماغه پکار و ورته پرې کلیک وکړه که دا ټول دې پکار و له دې دې بیا کلیک کسټم صحیح شو ښه بل راوستو سیټ اپ سلایډ شو په دې کې چې کېږي دلته تاسو خپل په خوښه انتخابوئ صحیح ده دا اوسنی حالت چې ده همدغه اوس ده اوس چې خلاصوو دا ده ټول سلایډونه راشي که کم راشي دلته شمارې ورکولی شي مثلا له دویمه دې راشي تر پنځلسمه مثلا لوپ انتل دا فعاله کې چې کېږي چې ختم شي بېرته شروع کېږي بل چېرته نه ځي همدا یو به سلایډ به تر څو چې دغه دلته وګورئ دلته سی لیکلي اسکیپ تر څو چې دا د اسکیپ بټنونه ووهئ سلایډونه دې نه ختمېږي څه اخر ته ورسېږي بېرته هلته راځي اخر ته هلته دغه اسکیپ چې وایي که نه دی کمپیوټر په کنج کې یو بټن ده لیدلی دی تر څو چې هغه ونه وهئ دا سلایډونه به هم نه ختمېږي شو ویت دا نریشن دغه اواز چې موږ سره ثبتوو د اواز موږ سره راوله انیمیشن هم که جوړ کړي دا هم ورسره راوله که غواړئ چې راسي خو به دا غیر فعاله پرېږدي بل هلته موږ یو پین لرو دغه پین هم زه اوس تاسو ته ښکاروم یو قلم لرو د قلم رنګ څرنګه وي قلم به زیړ انتخاب کړو هلته یو لیزر لرو د لیزر رنګ به داسې انتخاب کړو نور سلایډونه څرنګه راسي اتومات کنه اتومات به راسي که خپل راولئ پریزنټر ویو دغه به دلته تشریح کوم دلته شته اوس به یو کېږدو څه شي کېږي اوس وګورئ له دویم سلایډ باید شروع شي له دویمه شروع څخه اوله ورڅخه لرې کړو نور دلته مې ورته ویلي چې زه به یو رایټ کلیک وکړم دلته راسئ دلته لیکلي پوینټر آپشن موږ د لیزر رنګ څنګه انتخاب کړی و داسې شي نه مې انتخاب کړی و د قلم رنګ هم څرنګه انتخاب کړی و ښه پوینټر پین وګورئ د قلم رنګ زیړ ده تاسو معلومېږي دلته شته اوس دا لیزر دا شیان تاسو لپاره دی دا دلته څه راسئ دا یو څوک چې څه شی تشریح کوي هغه لپاره بیا دا استفاده قلم باندې به همدغه باندې به تشریح کوي هلته به وښیي چې دا شی ده او هماغه ال سی ډي لاړ شي چې دا ډېر ښه تشریح کېږي بله دا دویم باندې چې کلیک وکړئ په دې کې فول سکرین نه راځي بیا نیم راځي داسې راځي اوس چې دا ریډ کوي سلایډونه هم په داسې حالت کې راځي وګورئ دا مکمل سکرین دا باید ځایونه به خالي ده ټکس بار به د معلومېږي ټول شوي ښه دا کیسکې چې دا چې فعاله کوي په دې کې کیبورډ کار نه کوي بدون له اسکیپ هېڅ شی هم کار نه کوي دا د عکسو البوم چې جوړوئ بیا دغه پکې فعاله کوي اسکیپ به هیبل راځي نه اسکیپ چې تر هغو پرې نه چې بل راځي هغه هلته ټایم ورکوي که نه وخت ورکوي چې دغسې نه کیبورډ هېڅ شی اوس تر څو چې سلایډ بدلېدای چې چا په اختیار کې وي هلته چې کېږي دلته کېږي اوس که بټن هلته چې لیکي دغه مکمل کیبورډ چې انتقال کوي غیر اسکیپ فقط دغه اسکیپ چې ووهئ داسې کېږي نور یو بټن دې وکړه
هایټ سلایډ به څه شي لپاره وي سلاټ پټوي بیا په پرنټ کې بیا که غواړئ راغلی که نه راغلی زه مثلا هایټ صحیح دا هایټ څه دا هایټ څه بیا دلته پرنټ ته راسئ بیا په پرنټ کې که غواړئ پرنټ سي پرنټېږي دلته راسئ پرنټ دلته وګورئ پرنټ هایډ سلایډ هغه سلایډونه چې هایډ دي هغه پرنټ کړي که نه دا اوس ټیک مارک ده که ټیک مارک څخه لرې کړي بیا نه پرنټېږي ری هیر ټایمینګ ریهر ټایمینګ کې داسې کېږي چې تاسو هر سلایډ ریکارډوئ بیا هر سلایډ ته جلا جلا وخت ورکوئ دلته وګورئ مثلا داسې اوس دلته وخت پسې روان ده کوینټ ته وګورئ مثلا دا سلایډ څومره وخت نیسي هلته وخت پسې ثبتېږي تاسو خپله خوښه وخت ورکوئ مثلا دا سلایډ 2 ثانیې ښه راځي دغه بل 1 ثانیه ښه ده دا ټول سلایډو ته هم وخت ورکوي خپل په خوښه بیا بیرته چې پلی کوي بیرته په هغه وخت باندې پلی کېږي اول مثال 15 ثانیې نیسي دویم 3 ثانیې ته به هلته نیکس جوړ کړی هو دلته بیا ورته ګورئ چې دا څومره وخت تاپ نه هر ده څومره چې زړه ساته هر څومره زړه دغه علامې کوینټ صحیح اوس وګورئ بیا بیرته چې شو کوي هماغومره وخت ورباندې راځي کومه چې ډېر وخت نیسي هغه ته ډېر وخت ورکوي کومه چې کم وي کم ټول هماغه طریقه خپل طبیعت باندې وخت ورکوي ښه دا به زه اوس اینډ کړم پیدا سره پاتې شي زه ورته چې یاست و چې راځئ بیرته هماغه تاسو څومره وخت هم تېر کړی په هغه وخت باندې چلېږي که کوم ته مو ډېر کړی هغه ډېر کوم ته کم ښه ریکارډ سلایډ داسې ده دا خو پرون په یاد کې شته چې له سکرین چې ویډیو کې دا پرون له سکرین لکه دا چې اوس ویډیو کوم دا پاور پوینټ کې کېږي فقط هغه ریکارډ باندې کلیک وکړئ دغه دی اوس غیر فعال ځکه دا 2 ریکارډ چلان دي دا کلیک وکړئ ریکارډ کېږي تاسو خپل کمپیوټر څخه لکه زه چې اوس ثبتوم تاسو به خپله هم داسې کولی شئ لکه دا ویډیو چې کوم هماغه انزیټ ته راسئ همدغه برخې ته دلته یو بله برخه ده ریهیر ټایمینګ ورته وایي دا ریکارډ سلایډ شو دا څانه پاور پوینټ ریکارډوي نور شیان به نه ریکارډوي دلته راسئ کلیک وکړئ له اوسني شروع کوئ که له اوله صحیح ده زه به له اوله شروع وکړم دا سلایډونه راځي دلته لاندې برخې ته بیا وګورئ کامره او شیان پسې که دلته وګورئ تاسو ته اوس نه معلومېږي که دلته شته دلته یو علامه ده د کامرې بیا تاسو په ریکارډ کې وګورئ د دې چې کلیک وکړئ اوس یو 2 3 شروع شوه دلته لاندې کامره هم فعاله کولی شئ چې کامره هم راسي شیان هم راسي خپل کامره هم راوستئ چې ماکس هم دلته راسي دا اوس تانه پاور پوینټ ریکارډوي دلته خپل سلایډونه تشریح کوي ویډیو بیا بیرته خلکو ته تشریح کوئ خپل ویډیو ورته پلی کړي خلک تاسو ویډیو بیا وکړي دا به زه بیرته سټاپ کړم په دې پوه شولې هر ټایمینګ باندې تنها پاور پوینټ ریکارډېږي پکې نور شیان نه ریکارډېږي دلته یو بل لاندې کامره ده کامره به هم زه فعاله کړم که هلته راغله وخت به وي دلته کامره ده ده چې بیا د تصویر مو ستاسو واخلي او د ما تصویر هم واخلي سلایډ هم پکې واخلي صحیح ودر چې اوس یې اخیستی شي که دغه معلومه دې فعاله کړم دلته پاور پوینټ کې ستا سلایډ دلته معلومېږي خو هلته نه پوهېږم چې ولې نه معلومېږي تاسو په ویډیو کې بیا وګورئ صحیح دلته فقط ریکارډ نه وایي ثبتېږي نریشن څه ته وایي نریشن هغه اواز ته وایي چې موږ یې ثبتو ورسره هغه 2014 دې شیانو کې دلته شته یو اواز ثبتېږي بیا بیرته چې پلی کړې هغه اواز بیرته بیا پلی کېږي ټایمینګ څه ته وایي ټایمینګ دغه اوس هم چې موږ وخت ورکوو نه که نه دلته همدغه ټایمینګ څخه استفاده واسي که نه واسي که غواړئ چې د ټایمینګ استفاده وسي بیا دا برخه فعاله کړئ شو میډیا کنټرول میډیا کنټرول څه لپاره دی د ویډیو لپاره کله چې ویډیو پلی کېږي د ویډیو تر څنګ پورې هغه بټنونه هم لیدلي کله چې سټاپ او پلی دا شی هغه شیان یې که نه زه به دلته یو سلایډ لرې واخلم سلایډ دا دلته به اول ویډیو امپورټ کړو له ویډیو له دې ځای راځي که نه دا ویډیو ده دغه بټنو ته میډیا کنټرول وایي دا کله چې سلایډ شو راسي دا ورک شي که پاتې شي زه به دا باندې بند کړم څه شي کې سلایډ شو کې دا میډیا کنټرول هم بند کړئ کله چې سلایډ راته دا شیان مې مه راغله اوس دا وایي اوکې اوس وګورئ ویډیو شته خو هغه لاندې بټنونه شته دا هغه برخه دې غلطه ښه دلته لیکلي مانیټر دا مانیټر خپل اتومات انتخاب کړي هر څه چې ډسپلی کېږي زه به دلته یو باسم سیټ اپ
دغه برخه بیرته اصلي حالت ته بوځو ځکه هلته خو کیبورډ بېکار نه کوي دا به اوکې کړه ښه اوس وګورئ پرزنټر ویو څه ته وایي اول پرزنټر ویو به وایي بیا به دا وایي بیا بلغه بیا درس درته پرزنټر ویو دې ته وایي چې زه تاسو ته د درس تشریح کوم که نه زه غواړم چې بعضې شیان زه ووینم بعضې شیان تاسې مثلا بل سلاید هم پکې ووینم ټول شیان زه پکې ووینم یعنې په دغه ډول هم تاسې ووینم ښه اوس تاسو ته دویم سلاید نه معلومېږي که نه خو ما ته معلومېږي دلته دا زه اوس کولی شم چې تاسو دا تشریح کوم خو هغه در څنګ دلته خپل معلومات هم وګورم دلته پرزنټر ویو وایي زه تاسو ته دا تشریح کوم خو دلته هم ګورم چې مثلا بالغه د چې کوم موضوع دا وکړم یا ونه کړم مثلا وروسته له هغه هم زه پوهېږم چې دا څه شی راځي بیا دغه برخه څه شی دي دا ما ته معلوم شي که تاسو ته زه به پرایمري انتخاب کوم اوس به یارې دا اوکې کړم ودر چې اوس فعاله ده دا به اتومات انتخاب کړو چې اتومات راشي په اتومات کې داسې ده امکان لري چې ما ته هم دغسې حالت راشي امکان لري چې داسې خو اوس دا ما ته راغلی بیا څوک چې یو څه چې تشریح کوي خلکو ته په سم کې اکثره موږ هم داسې کوو یو څه چې تشریح کوو شاګردانو ته بیا پوهېږي چې وروسته له دې دغه موضوع راځي بیا دا راځي هغه ته ځان سره تشریح کړي او هغه دې تشریح کړي او که کوم سوال یې سوال هم کولی شي مخکې له دې چې هغه موضوع راشي شاګردانو ته ویل شي تاسو مې داسې شي نن به همدومره باسي سبا لپاره دغه دوه اسانه برخې پاتې دي یو ویو دی یو ریویو صحیح ده انشاءالله که زه به ویډیو سټاپ کړم بیا